بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په وینورډ کې کلاس دی. د وینورډ کلاس دی. وینورډ مې راوپن کړ، راغلی تر انزرټ پورې. په انزرټ کې بنن تینا الستریشنز ګروپ کې شی وایو سمارټ ارت وایو. سمارټ ارت او چارت څه تر پر استعمالېږي؟ دا د دې لپاره استعمالېږي چې زموږ ډیټا راته په څه شي کې وښیي، زموږ ډیټا راته په ګرافیک کې وښیي. ګرافیک معنی د عکس په نشان کې را سره وښیي، شو د عکس په رقم کې را سره وښیي. سمارټ ارت باندې کلیک کوم. کله چې سمارټ ارت باندې کلیک کوئ کې مثلا لومړی ټول آل دی لیست والا غواړي، پروسس والا غواړي، سایکل هیرارکی وندلا هیرارکی والا غواړي، ریلیشنشپ، میټریکس، پیرامید او دا هر څه پکې شامل دي. صحیح ده؟ زه ورته وایم راشه داسې وکړه چې دا را سره واخله، دې جنا اوکې کړه. اوس د دې کې چې کې ډیټا داخلي کله چې تل تراشي دا لومړی د تصویر لپاره دی کنه، مختلف ډولونه دا براشي دا به سلیکټ کړي. دلته براشي ورک اف لاین تر ازل د موږ سره چیرې واخلا یو تصویر را واخلا. سیدا ډیسکټاپ په ډیسکټاپ کې فرض نظر دا تصویر واخلا، انسرټ باندې کې وګوره دا تصویر سره راغی. بل د دې کې دا کوم تصویران دي، فور ایگزامپل دلته راشه په دې کې نور تصویران ته لګولای شي. سې شو د دې کوم کارمندان چې وي یا نور کوم تصویران تاسو غواړئ ولګوئ، زه ورته دا تصویر ته په دې ځای کې ولګوه. صحیح ده؟ په دې بل ځای کې زه ډبل کلیک کوم، راشه دا تصویر سره پکې ولګوه. صحیح ده؟ دلته نو دا تصویر شو سره انسرټ شو. سمه ده؟ په دې کې زه بل یو تصویر لګوم، ورک اف لاین ته راځم، ورته وایم راشه دې کې دا تصویر سره ولګوه. نو ګوره دا یو ډول شی جوړ شو، یو ډول ډیزاین جوړ شو. پام دې ورته زرا زنده دا مې ختم کړل. ته انسرټ تا په انسرټ کې سمارټ ارت راځم، په سمارټ ارت کې راځم هیرارکی والا دا څه هغه په والا مې تر څو موږ سره په درس کې کار ورکې. سیرا زرا زما دا مې یو دنه واخصه دې ځنه اوکې کا. دلته لومړی موږ سره ټیکس دی. دلته فار ایگزامپل زه لیکم چې بوز یا دین لیکم، چې دین هم مشر ته ویل کېږي. ښه دین. دلته لیکم وایس، وایس معنا مرستیال چې ورته ویل کېږي. سیدا دلته راځم ورته وایم چې امپلوی سمرا یو کارمند دی، مثلا دلته امپلوی 2 دا بل یو کارمند دی. سیدا دی خو تر زما دا موږ سره یو بل کارمند دی. سیدا په دې باندې پوه شئ کنه، دا ګرافیکل ریپرزنټیشن دی. لومړی کې چیرته راشم ما دلته وګورئ ایډ شیپ دی، چیرې ایډ شیپ دی. زه دلته اوس ولاړم کنه، دې ځای کې ولاړم، زه ورته یم راشه یو ایډ شیپ، یو شیپ راته ایډ کا. لومړی ایډ شیپ آفټر دې نه وروسته یو شیپ راته ایډ کا. نو ګورئ دې نه وروسته لري یو شیپ درته ایډ کا. پام لرئ؟ زه ورته یم راشه دا دې نه ایډ شیپ بیفور د دې نه یو مخکې راته شیپ جوړ کړه. ګوره دغه تصویر وګوره دې نه مخکې را سره جوړ کړه. صحیح ده؟ دا نه مسله کنه، زه راځم ایډ شیپ ته، په ایډ شیپ ابوف د دې نه پاس و یو شیپ راته جوړ کړه. ګوره هغه لاندې راوړو، دلته پاسې یو شیپ جوړ. صحیح ده؟ ایډ شیپ ته چیرته زه راشم ورته م راشه ایډ شیپ په لو د دې نه لاندې یو شیپ راته جوړ کړه. ګوره دا سلیکټ وکړه، دې نه لاندې یو شیپ در سره جوړ کړ. که چېرې ایډ شیپ ته راشم ایډ اسسټنس اوس دا یو مشر وکنه، د بل مرستیال غواړي چې دا یو ایډ کړي، چې وکړي دا اوس مشر دی کنه، دلته غواړي دا یو مرستیال اوس بل مرستیال ایډ کړي. دا د پاس ولرېږه دین دلته راشه ایډ شیپ او ایډ اسسټنس باندې کلیک ایز اسسټنټ ګوره یو بل مرستیال ورته ایډ کړ. صحیح ده؟ بله خبره ایډ بولټ. ایډ بولټ څه لپاره استعمالېږي؟ دا چې کله موږ لیکنه کوو یو دې ته بیا زه بل یو راواخلم. صحیح ده؟ بل یو چارټ به راواخلم، هغې کې به کار پرې وکړو. بله خبره موږ سره ټیکس پین دی. په ټیکس پین کې موږ سره اړونده دغه یو پین غونده راکوي، دغه یو خو دلته دې شیپ کې دننه دې ځای کې موږ لیکلی شو یو ټیکس پین دی. په هغه ټیکس پین کې زه لیکنه کوم، ګوره ټیکس پین دی دا مثلا کنه، زه دلته لیکم چې this is څه شو this is علي، دا چیرې علي دی. ها ګورئ هغه معلومات دلته راغله. دویم مسله کړه کنه، دویم دا دی کنه، زه راځم دلته لیکم چې this is چې شی دلته هم دی، دویم کې زه لیکم دلته دویم کې لیکنه کولی شم. صحیح ده؟ this is وګورئ دلته لاندې در سره راغی شیفټ ګوره ته په دې دلته انټر باندې کلیک کوئ، بل یو شیپ در سره ایجاده کېږي وکړي. صحیح ده؟ نو دا نه ټیکس پین خبره ده. بل پروموټ فور ایگزامپل دا موږ سره دی کنه، زه دا غواړم پروموټ کوم، معنا دا دی چې دغه this is علي دا معلومات د دیني دا دې خواته راته ولېږه، راشه پروموټ باندې کلیک وکړه. نو ګورئ هغې مخې ته درته ویوړه. صحیح ده؟ ډیموټ بېرته یې راته راښکته کړه، ګوره بېرته یې راښکته کړه در سره. رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ. رایټ ټو معنا داخلي طرف به کومه ټیټه دا کوم خواته واړوه، چپ طرف ته، او چپ طرف به کومه هغه خواته واړوه. صحیح ده؟ موو اپ دا اوس لاندې ډیټا راکنه بره یې وخېژوه. راشه دا اصل کې موو ډاون، دا اصل کې په دغه بلټ باندې ښه کار کوي. لی آوټ د دې سټنډرډ لی آوټ دی، د یو شکل دی، د دې خپل لی آوټ تاسو ورته جوړوئ بوث. صحیح ده؟ دی بیا لی آوټ دی، زه غواړم داسې یو لی آوټ ورته جوړ کړم. ګوره داسې یو سټایل لی آوټ جوړ کړه، داسې لی آوټ جوړ کړه، داسې یو لی آوټ کوم ډول لی آوټ چې تاسو ګورئ دلته پکې نور هم سره داسې یو لی آوټ جوړوئ، داسې یا داسې ورته جوړوئ. صحیح ده؟ دا هم چیرې یو لی آوټ دی. اوس د دې رنګونه دی چې شه دی سمارټ ارت سټایل دی، چینج کلر راځم ټایم راشه دې رنګ بدل کړه. ګوره هغه رنګ بدل کړه، داسې رنګ یې واخله. ګوره دی بیا د دې چې کې کلر بدلولی شي د دې ځای نه تاسې.
سیده داسې رنګې واخله ګوره سمارټ ارټ سټایل دا بیا بل ډول سټایل دی دا بیا 3D غوندې سټایل دی ښه 3D غوندې 3D ګوره داسې راسره واخله یا داسې واخله داسې واخله صحیح ده دا بیا موږ سره کوم ډول سټایل دی 3D سټایل دی چې دا په دې کې در سره شامل دي فار ایگزامپل زه ورته راسه وایم سیده ریسیټ ګرافیک معنا دا بیرته ما 3D او 2D ته واړو کنه بیرته راته ریسیټ کا صحیح ده بل چې د فارمټ ته راسره په فارمټ کې لومړی څه خبره ده لومړی موږ سره چینج شیپ دی اوس دا د شیپ دی کنه دا د سره راغلی زه ته نه دا شیپ راته بدل کړه چینج شیپ باندې کلیک کړه دا سره واخله ګوره داسې بدل شو نه دا مې نه دی به کار راشه داسې یو شیپ راسره واخله ګوره داسې شیپ ته بدل شو کوم یو شیپ چې تاسو ورته غواړئ راشه ورته وایم فور ایگزامپل داسې یو شیپ واخله ګوره داسې شیپ یې واخله دا شیپ غټوم لارجر راشه لارجر باندې کلیک کړه شیپ څنګه کېږي غټېږي سمالر وړوکی کا ګوره دې سره څنګه کېږي وړوکی کېږي دغه معلومات ګوره دې کې A to Z دا هم د شیپ سټایل دی شیپ دې په کوم سټایل کې سره راشي صحیح ده دلته وګوره نور سټایل نه دي دا ګوره د سټایلونه دي په داسې شکل کې راځي داسې اخلي سمره لاندې راشه وګوره داسې سټایل دی موږ سره داسې دی دا سټایل نه سره واخله شیپ فیل دی کې دا نه رنګ دی کنه د رنګ زه غواړم چې خپل بیل بدل کوم راشم شیپ فیل ته او ته راشه د سور واخله یا ژیړ واخله کوم څه چې اخلي دې نه خسلې شي صحیح ده شیپ فیل کې تیر ځنه موږ درس ویلې ما غوځان سره وګورئ سمره بل شیپ او ټاین دا بهرنۍ برخه چې کومه راشه دا کوم څه واخلي د تور رنګ ورته ورکړه صحیح شو دا څومره سره راشي دې ځنه وې د مرته غټولې شي دومره غټ کړه سره شیپ افیکټ دې دا کوم ډول افیکټ راشي شیډو را ولا او دا ګلو زلا او دا تیر زر ویلې ها ورډ ارټ سټایل په ورډ ارټ سټایل کې شیپ کې دنه موږ لیکنه کړې کنه دا ډین دی کنه دلته موږ لیکنه زور ته وایم راشه دا څه وکړه د لیکنه را سره په دا شکل وګوره دا شیپ سره وصله دا شکل کې سره ولا راځم دلته نور څه نه دي دا شکل کې ولا ګوره دا لیکنه بدل کړل پامره ورته دا شکل کې ولا ټیکس فیل څه کوي ګوره یو شیپ فیل دی دا غل شیپ رنگ دی یو ټیکس فیل دی ټیکس دا رنگ راته خې د دې لیکنې راځم ته راشه دا لیکنه سره سور رنگ کې واخله ګوره سور رنګ شوله د دې لیکنې آوټ لاین بهرنۍ برخه هغه توره که ګوره دغه بهرنۍ برخه دې څنګه شوله توره شوله پام ولې دا ګوره د بهرنۍ برخه څنګه شوله توره شوله صحیح ده نو موږ ورته داسې وایو ښه داسې ورته وایو چې آوټ لاین داسې ټیکس افیکټ په کوم ډول دی راشي شیډو ورته ورکوي دا ټیکس افیکټ اصل کې موږ د هوم کې ویلی کوم یاد شي صحیح ده ریفلیکشن او ګلو دا به ځان سره ما ګوري بل ارینج خبره کې موږ سره چې پوزیشن دی راب ټیکسټ دی برینګ فارورډ سلیکشن دا مو ټول ویلي دي ګایز صحیح ده مخکینی ویډیو ګان ځان سره ګوري د دې کوم فاصله چې دا غټوي دي ځنه هم یو طریقه دا سمال او لارج دي ځنه تاسو په دې انچز او په دې پکسل باندې ځنه غټول شي صحیح ده دا څه کار سره هډ ان ویډ دی په دې باندې پوه شئ نو په انسرټ کې موږ سره دا چې سمارټ ارټ چارت هم دا خبره ده صحیح ده ګایز درځم دا بل دي څنګه کومه دا سمارټ ارټ په ډیلیټ کوم راځم چارت ته په چارت کې هم موږ سره ډول نه ګوره کالم چارت راته خایا لاین والا خایا په پای ډبل باندې یا دا وګوره په دې کې ټول د یو ټول شری چارتونه چې تاسو کوم یو ډول چارت اخلي هغه څه شي په دې کې تاسو کوئی ریپرزنټیشن کوي د یو چی شي زه هم دا کار مخلمه یو ډیټا راکنه هغه چې تاسو ګوره کرکټ کې دا ډیر زیات وای په دې بل دومره واغې افغانستان د ترمنځ دا کارم هغه سره خې کنه نو ګوره هغه چارت ونه خو هغه مس ورډ نه سمله هغه خپل هغه سمله سینا کله چې چارت اوپن کو ګوره دلته موږ سره پاس یو ایکسل پانم دا ایکسل دی هغه کوم څه دی دا ما سره اوپن شو صحیح ده راځي زور ته مراشه کټګوري دا کټګوري 1 ده کنه دا کټګوري نمونه به بدل کوم زبر افغانستان احصایه پیو کوم صحیح ده راځم ورته د 2022 صحیح ده او ورپسې څه شي د 2023 زبراشه ما دا بدلتا دا څه واخلم شیفل سره دلته کنټرول زور سره ونیسم ښه کنټرول فل کنټرول ها زرا دلته کار نه کوي سره زبراشه ما دا 2023 واخلم صحیح ده دا 2024 واخلم 2023 واخلم دا 2015 واخلم صحیح شو سیریز باندې مختار کنده یو سیریز کې زراتم دا سیریز نومي بدلم مرتم دا چیرې میل دی را سره چیرې میل دی ټیب باندې بل تاسو مرتم مدار سره فیمیل دی چیرې فیمیل دی دا د خاطر از مرتم مدار سره چیلډرن دی چیلډرن دی ماشومان دی خلاص وای په 2022 کال کې نارینه څومره ول زورته مراشه دومره ول سره صحیح شو په 2023 کال کې نارینه څومره زورته مراشه په 2023 کال کې نارینه را سره دومره په 2040 کال کې څومره ورته مراشه 2040 کال کې دومره ول سره په 2015 کال کې څومره ورته مراشه 2015 کال کې دومره دی سره صحیح ده وزر اعظم دا ټول د ډیزاین ډکوم د خاطر راشه ورته مې چې راشه نارینه را سره دومره وي خزینه سوري
صحیح ده زه راغلم ما دا مې دومره ورته دا دومره وی رسره دا دومره ولې او په دې کال کې دومره وي صحیح ده اوس راځم ورته ماشومان څومره ول ورته ماشومان دومره ول دا هم څنګه ول دومره ول شپږ ماشومان خو نه ورته نه ښه دومره ول راځم دلته هم زه دلته نور لیکنه مې ورته وکړه دا دومره ول راشه دلته کلیک ته وکړه ګوره اوس دا کلیک مو وکړ که نه دلته ودرېږئ تاسې دا به سره څنګه کړي کالم ډول باندې واخلي دا به زه کلوز کړم کالم یې وانخیسته ولې چارټ ډیزاین چارټ ښه زه به راشم ما د انزرټ نه هماغه اخیستي دي دا ګوره کالمونه یې اخیستي دي خو کالم کې راسره واخله یا نه ټمپر کالم واخله او کالم په سټیک د 100 او داسې ډول باندې راسره واخله بیا په کالم ډول نه لیکم دا کالم شو راسره راسه اوکې باندې کلیک وکړم زه به راشم دا ټول به ډیلیټ کړم یار صحیح ده راځم بیا یې چارټ اخلم چارټ کې ورته کالم والا راسره دې ځینې اوکې کا کله مو چې اوکې کړ اوس دا موږ سره دی که نه کټګوري 1 دا موږ سره زه ورته راسره کټګوري 1 راسره څنګه کا په 2000 څوم بدل کا 2022 باندې بدل کا دلته راشه دویم ته ګوره هغه نوم یې واخیسته پام ولې 2023 ته دا بدل کا راځم ورته دا 14 بدل کا 2040 او دا بدل کا راسره څوم ته 2023 ښه دا راسره بدل کا چېرته 2025 ته ګورئ هلته بدلېږي سیریس اوس دا سیریس دی که نه دا سیریس 1 دی ګوره هلته ښکاري زه ورته هم دې سیریس 1 کې راسره واخله میل چې واخله میل راسره واخله سیریس 2 کې راسره چې واخله فیمیل راسره واخله صحیح ده سیریس 3 کې راسره چې واخله چلډرن راسره واخله صحیح ده راځه دلته دا ډیټا را که نه زه ورته هم راشه دلته داسې وکړه چې دومره ډیټا ما ولیکله صحیح ده راځه داسې اوپن کړه دې ځای پر دا سره واخله صحیح ده دلته مو ورته ولیکل چې دا دومره والا راسره ځینې مختلفه کچان ته پکې لګولی ګوره دومره مختلف شول راسره صحیح ده دې کې به لږ یو څه مختلفوالی راولم دومره شو د دومره راسره واخله صحیح ده دا دومره راسره واخله زه راځم ورته یم دلته دومره ډیټا دا اصل کې اکسل کې دي دې باندې بیا تاسې وروسته پوهېږئ ښه راځم ورته یم دا هم راسره دومره واخله صحیح ده په دې کال کې به ورته وایم لږ دې کې تغییرات ول دومره ول راسره صحیح ده یو به ترېنه کټ کړم دا دومره سلیکټ کړ راځم ورته یم دا څنګه کا داسې لږ راډرېږئ که راسره کنټرول زد ښه دلته مې ډیټا واخیستله ورته یم راشه دومره ول راسره دا دومره دي او دا راسره دومره دي دې کې لږ فرق راغی ګایس اصل کې دغه ډیټا مو ورته ویلې چې داسې وکړه دغه ډیټا پکې راوله کنټرول وای به یې کړو بېرته صحیح ده هماغه مخکینۍ خبره دا شول ما سره که نه زه ورته یم راشه دلته دومره نفر راسره ول په دې کال باندې په دې کال کې دومره نفر راسره ول صحیح ده په دې کې وګوره دومره نفر راسره ول په دې کې دومره نفر ول هم دومره ول که نه دا بل اخري به ختم کړو نو ګورئ دا موږ سره یو ډول ګرافیکل ریپرزنټیشن شو پام ولې ورته دغه چارټ نیم دی دا هم زه ورته بدلوم ورته یم څه ورته وایم راشه دلته ډبل کلیک کوم راځم یا د څه شوي دی کیبورډ سره ماوس سره دا مې سلیکټ کړل دلته ورته یم چې افغانستان پاپولیشن چې افغانستان زه فقط افغانستان به ولیکم څه شو افغانستان به ولیکم افغانستان دا مو ولیکل که نه اوس ګوره زه راځم ورته یم دا به لږ څنګه کړو دې ځای پر راوله راسره دا دلته راغله صحیح ده اوس ګورئ دا یو ډول ریپرزنټیشن شو که نه وایي 2000 کې دومره دي دا ماته کومه څه معلومېږي چې دا اوس میل دی فیمیل دی دا څه شی دی راسره صحیح ده ګورئ دلته اعلان دی درته لیکلي وایي دغه رنګ چې تاسې ګورئ دا میل دی چیرې میل دی او دغه رنګ دا تیز رنګ چې ګورئ دا فیمیل دی او دا نور چلډرن دی صحیح ده دا مې چې کله اوپن کړو ګورئ چارټ ډیزاین په نوم یو بل ټیب راسره اوپن شوی دی ایډ ایلیمنټس کې څه خبر دی وایي اکسس دا اکسس راته وښایه ګوره دغه اکسس دی دا راسره وښایه ورټیکل راسره وښایه که هورجنټل ګوره ورک شو ورسره اکسس ټایټل درسره راولم رانهولم صحیح شو چارټ ټایټل دی موږ سره که نه زه راځم دا چارټ به لږ درته داسې دې ځای نه لږ داسې زوم اوټ کړم تر څو تاسو ته ښکاره دا دی که نه چارټ ټایټل افغانستان موږ ورکړی که نه زه ورته یم راشه چارټ ټایټل راسره څنګه کا لرې کړه مه راوله ابو بره راوله سنټر په منځ کې راوله ګوره منځ ته راوسه ډیټا لیبل درته پرې راولم که نه هغه څومره نفر دا یو کالم څومره دی دا درته پرې ولګوم که نه داخله ولګوم بهر یې ولګوم بیس بنیاد ته ولګوم آوټ سایډ ان بهرنۍ او که کال لیاوټ داسې لیاوټ غوندې درته ولګوم ډیټا ټیبل دی ګوره دی موږ سره چیرې هغه لاندې لیجنډ والا دی څه شو لیجنډ کی دی ته ویل کېږي
ایرر بارز ګور دا ایرر بار ته وخایم ونه خایم ګریډ لاینز د دې تر شا سره کرخه راځي دا سره وخایم کوونه خایم د دې خبره شي لیجند آیا د لیجند کیلر سره ټاپ کې وخایم لیجند کیلر سره چیرته وخایم ګوره لیجند کیلر سره د خواته واسطه میل فیمیل پام دی جنرا وګوره د به نور لاینونه ودی سې شو کویک لی اوټ کې به د نور سټایل لري دا یو لی اوټ دی دا سټایل غواړم دا غواړم د سټایل لري سې شو چینج کلر کې د رنگ بدلولای شم ته مونږ راشه دا څنګه سره ګوره دا څنګه بدل شو سیرام دې کوم سرنګ بدلوي ما ورته خبره شي لاندې راځو ته راشه دا سرنګ واخلا سیرا بیا چې چارت سټایل تر راشم دې کې ډولونه چې کوم ډول چارت دی راشي در سره لاندې وګوره دا سټایل غواړي په دې چارت کې دا څه غواړي کوم ډول چارت غواړي سیرا بیا چې کومه خبره را دي نو ورسوم سره سویچ روز کالمز د اصل کې به دې کار کنه کوي وای د غرور را تک چې دي کالم چې دا را تر وته بدل کو را ته کالم کو ته بدل کا سلیکټ ډیټا سره کې چې زه غواړم ما دا ډیټا کې لږ څه تغیرات راولم ګوره زه لیکم مله ته تغیرات راغلي شي زیات شوی وي هغه کې چې تغیرات راولم نو دې ځنه څنګه کولای شم راوصله شم بل چې د ایډیټ ډیټا کې زه نور تغیرات راولم معنا دا چې د چا ډیټا وخایا هغه اصل کې دلته وزګور دلته لیکم کنه چې دومره زیات کا کم کړه په ایډیټ ډیټا کې راځي سلیکټ ډیټا کې دا خبره ده چې دا ته وخایا مخایا زور ته مراشه د 2022 کال دا سره 2022 کنه دا سره مخایا راشه کې باندې دوکا ورغه 2022 ختم شي له 2023 سره اوس شته دې ډیلیټ کړي مونږ نه په 2023 سره ګورې د رو کالم کار سره کوي به ها سلیکټ ډیټا تر ازم لوټه مراشه دا سره وخای چې کا وخای دې ځوانه کلیک وګوره اوکې دا ور سره هم کوي وګوره 2022 بیر تر راغی څه شو ریفریش ډیټا را ډیټا دا ورکې چینج ډیټا ټایپ د دې دا ډول بلوي وس دا سره کنه زه غواړم دا پای ډول کو اخلم دا سره ډول کو اخلم بار کې اخلم ارینا کې ور زه پای کې اخلم راشه دې نه اوکې په کوم ډول پای کې دا سره ډول نه وایرس راشه دا سم دي کوم ډول ورته دا ډول پای غواړم راشه دې نه اوکې باندې کلوکا دا پای ګورې چې راسه پام شي کنه په دې دوايانو باندې ډیر زیات دار غلي وي پای ډول یې ته رنگونه بیا ور کړی صحیح را بل چې موږ سره فارمټ دی په فارمټ کې هغه سلیکشن دی چې کوم ځای سلیکټ کیږي سره دی ته بیا فارمټ ایریا ورته ورکیږي د ته مرکو شي ریسیټ می سټایل درازم دي جن ورته رنگ ورکوم فعل تر ازم سیرا پرې کې زورته ما ګریډینټ رنگ ور سره واخلا ګوره دا غاشا رنگ کوم شو ګریډینټ واخله زورته مراشه ته وګوره دا رنگ دی کنه زراشه دا ورته ما دا سره واخلا ګوره دا رنگ بدل کړ ریسیټ ټو می سټایل ما مخینی سټایل تر سره دا به ریسیټ کوي سره یو شیپ راوستل غواړي دي جن اوکې کلیک ګوره دا شیپ در سره راځي پکې سیرا دیوانه پوښي دا موږ سره شی دی یو شیپ دی موږ سره راغی سیرا په دې فارمټ ته چې ته بیا راشم چین شیپ هغه شیپ مروسه راغی رنگ بدلوم دا اصل کې موږ دا خبره چیرته کړې دا په شیپ فارمټ کې موږ کړې دا سیدا دا فقط کرن سلیکشن په دې کې څنګه دی نو نو ټوله ما خبرې دي سیدا نور خاص شیپ کې نشته دا ټول ویلي ارینج شو د ما مخکینی ویډیو باندې ځان سره وګورئ نو دې سره چارت سکرین شاټ څه کار کوي سکرین شاټ یو خدای دې کې سکرین شاټ وباسي ګورئ دا نه کنه سکرین کلیپینګ څه معنی تاسو دې نه شاته کومه پرده را هغه زه ته مو بیا وځ دې کې سرچ وکړئ ته ته مرشه زما دا ایریا کارل ته لیفت کلیک سره ونی سلیکټ کړه ګوره اما هغه ایریا د چیرته راوصله ایمس ورډ راوصله څه شو درازم درن کمان نه بیا ونورډ راغلم په ساده طریقه باندې دلته راځم اوکې تا و د دې پردې تر شاته کومه پرده هغه چارت اوپن دی کنه درازم انسرټ ټاپ انسرټ کوته مې سکرین شاټ تر څو ګوره غیر سره واخصه اما هغه غیر سکرین شاټ ونه غواړم راشه کوي ګوره هغه یو سکرین شاټ یې سره اوسه و د دې تر شا زبل یو پرده خلاصوم راځم دلته راځم په دې کې ورته وای مراش دا دلته راغلی مکنه زه مې ونورډ اوپن کوم دا په کومه کې کارو کې ګوره کله چې تاسو نه غواړئ چې د ایمس ورډ نو وځي کنه نو بیا هغه تر شا پردې تاسو د پردې تر شا ونی وګورئ سینا چې یو شفر غونډه راځي دلته انسرټ سکرین شاټ را څنګه وای دا ور پر تا اوپن کړی دا سینا او اوس په حال اوپن ولا کنه زرا زما دلته ورته ما دا همرا سره اوپن کام سینا دا همرا سره اوپن کا کلیک مو کا دا همرا سره اوپن شو وزر اعظم ورته منا شرن کمان تر شا ونورډ ما تر اوپن کا وزرې تر شا دوه درې پردې اوپن دي کنه انسرټ تر اعظم انسرټ کې سکرین شاټ تر اعظم ګورې دا درې څلور وړه سره واخیس سیرا دنه زما کوم یو سکرین شاټ پکاره دا یو مې پکاره ګورې دلته تر خپل سکرین شاټ ته نه واخص او دلته رتا راوس سیرا دا شیپ فارمټ او دا موږ پکچر فارمټ دا موږ ویل په دې کې ستا الستریشن ګروپ کې شاسره مشکل شته نشته لري
خپل چې د اډنس د اډنس څه کار کوي اډنس دغه ام اس ورډ د په انټرنیټ ورډ کړی د په ام اس ورډ کې یو څه تاسو اضافه کوئ ځانته لکه مثلا ایموجي دغه کوم سټیکرونه چې دي دا ورته اضافه کوئ د دې اډنس نه اخیستل شي صحیح نه دلته راځي تاسو ما اډنس نه کلیک کوئ د کې تاسو سره موجوده کې چې تاسو سره انټرنیټ اوسې به دلته راځي سره سې شو چې ما اډنس د ځنه به سلیکټ کولای شي سماره ما اډنس کې تاسو سره موجود دی او ګټ اډنس تاسو د انټرنیټ نه را ډاونلوډ وای صحیح نه بل چې دی آنلاین ویډیو څه معنا تاسو یوټیوب نه ځئ کنه دلته مو یو درس تشریح کړ هغه ویډیو تاسو چولې په یوټیوب مو شیر کړی دا تاسو دا یو لینک راخلی دلته پیسټ کوئ هغه کس معلومات ولوسو دي نو یو ویډیو دلته ما سره موجوده هغه راځي په هغه ویډیو باندې کلیک کوي سیده چیرته وړي یوټیوب او هغه ویډیو ته هغه ویډیو دلته ورته په مسورډ کې راولي خو انټرنیټ به سره هغه بیا الته بیا سیده دا د میډیا او د اډنس او د الستریشن خبره ان شاء الله نیکسټ کلاس کې به لینکس او لینکس باندې ښکارو کوسی شو لینکس لینک او بوک مارک او کراس ریفرنس په دې باندې به ان شاء الله نیکسټ کلاس کې وګورئ